سلامونه وخت مو په خیر. شبنم مزری یم د زیرونی 23 پرسنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. سهشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 14 او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 4 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د فوټسال ملي لوبډلې د اسلامي همغږۍ شپږم پړاو سیالیو په خپله لومړۍ لوبه کې تاجکستان ته د 9-5 ګولونو په توپیر سره ماته ورکړه. افغان ملي لوبډله په خپله دویمه لوبه کې راتلونکې پنجشنبه د لړم 15 د کابل پر مهال مازدیګر 3 بجې له ایران سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د فوټسال سیالۍ د 8 هیوادونو ترمنځ په 2 ګروپونو کې ترسره کیږي چې افغانستان به بي ګروپ کې له تاجکستان، ایران او مراکش سره سیالۍ وکړي. د اسلامي همغږۍ شپږم پړاو سیالۍ په 23 ورزشي رشتو کې د سعودي عربستان په کوربه‌توب په پلازمینه ریاض ښار کې د 50 اسلامي هیوادونو په ګډون نن د نومبر په 4 پیل شوي او تر 21 نیټې به دوام وکړي. سپین غر لوبډلې باندې امیر ته ستره ماته ورکړه. د نجیب الله ترکي په نوم د معلولینو شل اوریزه سیالیو په 4مه لوبه کې سپین غر سیالۍ باندې امیر لوبډلې ته په 114 منډو ستره ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د سپین غر په ګټه عبدالوکیل په 42 توپونو 58 منډې وکړې. سپین غر لوبډلې باندې امیر ته ستره ماته ورکړه. افغان کرکټ ملي لوبډله د هانګ کانګ په شپږاوریز کرکټ لیګ کې د ګډون په موخه نن سهشنبه ماسپښین دغه هیواد ته روانه شوه. په دغو سیالیو کې به افغان اتلان د راتلونکې جمعې په ورځ 2 لوبې ترسره کړي چې په لومړۍ لوبه کې به د نیپال او دویمه لوبه کې د سویلي افریقا لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. د سیالۍ په 100 متره واټن کې ترسره شوې چې په پایله کې لاجورد لومړی، ظهور الله دویم او امیر خان بیا دریم مقام خپل کړ. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د والیبال فدراسیون د استازولۍ او د چهرداري ولسوالۍ ورزشي مدیریت په همکارۍ د یادې ولسوالۍ په دغه عراق سیمه کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبې ته یلدز کارګو او 5 سټارز لوبډلو لره موندلې وه چې په پایله کې 5 سټار لوبډله لوبې ته د نه حاضرېدو له امله یلدز کارګو لوبډله د یادو سیالیو اتله لوبډله اعلان شوه. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.